د بخاری شریف صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم څوک دغه یو وظیفه سهار سلواری وکي، دغه یو کلمه سهار سلواری وای، رسول الله فرمایل چې د دې ویلو په بدل کې به الله د لسو غلامانو د آزادېدو ثواب الله ودته ورکړي، او سل نیکانی به الله ودته ورکړي، سل ګناه به الله د څخه ختم کړي، او د ماښام پورې به د پوره ورځ تر ماښام پورې به الله د شیطان محفوظ وساتي. دا یو مبارک یو شایسته حدیث دی، ضرور مخته در سره شیر کوي مسلمان پورې ورسیږي. او هغه کلمه دا د اسانه کلمه ده، د هر چا به شاید زده وي، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا ضرور مخته در سره شیر کوي چې څومره خلک پر دې خبره باندې عمل کوي د دې ثوابونه چې دي هغه تاسو ته رسي. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.